السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې که پلار لور یو چاته ورکړي د لور نه وي خوښه، دا نکاح صحیح ده که نه ده صحیح؟ محترمه دا نکاح نه ده صحیح، ځکه وایي بالغه نجلۍ به پر نکاح باندې نه زورګیره کېږي چې خامخا به ته د خاوند کوې، اجازه به ځینې اخلي یا ولی یا ورور یا پلار هر څوک چې په نکاح ورکوي، ځکه ښځه چې بلوغ ته ورسېدله دا د خپل اختیار سوله. نو که پلار ولور ته وویل چې پلانکي ته دې ورکوو دا پټه خوله سوله، نو دا اختیار دی. او که وخندل وایي که د ملنډو څه وخندل هم دا نکاح نه ده صحیح. او که وژړل د سوکا وژړل، ځکه طبعا ښځه ژاړي چې په کوزده خبره چې ما ورکوي، نو هغه کې دی د ناز ژړا او هم سړي تر معلومیږي، نو دا اختیار دی، اجازه ده، پروا نه لري. او که دې چغې کې پر چغو باندې کلی خبر سو نارې کې چې د خدایه پار دی زه دا نه کوم، هېڅوک د چا پلار نسي کولی، که د ده لور ده که د ده خور ده نسي ورکولی. موږ خو له لوڼو له خویندو څخه تیار حیوانان جوړ کړي دي، بس باره یې خرڅ که په لاس یې ورکړه، باره که هغه هر څه وحشت سره کوه. داسې مو هم واورېدل چې په یو کلي کې نجلۍ یو چا ته ورکوي، هغه وایي زه دا نه کوم، مرکې ته قرآن راوړي، وایي د قرآن په خاطر ولاړ سي. لا ظالم هم نکاح ورتړي، پلار ظالم و بدبخت هم په دې مجلس کې ناست دی، دومره ورځ باندې جلۍ زار شي وایي زما د ژوند ملګری ولکه دغه سو. پلار وایي ته څوک یې چې دې نه کوې؟ زموږ په منطقه کې یو نجلۍ د یو چا سره زړه غواړي، مور تې ویلي زه پلانکی کوم دا کار زوی کوو، پلار په خبر سو نجلۍ یې شهیده کړه. هغه سپین ږیری اوس مړ سوی دی، الله ته به ورغلی حساب یې وروړي. مسنونه طریقه دا ده چې لور ورکوې، دا سړي ټول بیان به مخته ورته ږدي چې پلانکی د پلانکي زوی دی، دغه قسم دی، دا ډول یې رنګ دی. اوس خو نو دا زمانه ډېره سره ټکنالوژي پر مخ سره واستله، شو په شرعي دې کوي، که نارینه کوزده کوي هم نجلۍ دې ویني بیا دې غواړي، که لور یا خور ته څوک په د ژوند ملګري ور پیدا کوي، دا تصویر خو حرام دی. دغه ځای چې هم ضرورت وي چې تصویر یې واخلي راوړي ورته ښکاره کړي چې دا سړی دی، بیا تصویر بیرته حذف کړي، ډیلیټ کړي، خراب کړي. او داسې د نجلۍ په ځان یې خبر پلار ورکړي، دا نکاح نه ده صحیح محترمه، بلکل نه ده صحیح. که وروسته بیا ښځې په دې قناعت وکړي چې پروا نه لري، بیا صحیح کېږي. یو که نجلۍ کوچنۍ وي پلار یې ورکړي څه مشکل نه لري، یا مثلا لیونۍ یې ورکړي او یا داسې مریض وي چې هغه فقهای کرامو دا خیر بلوغ ته ډېر شان ایښي دي. رد المحتار جلد 2 صفحه 324 کتاب نکاح دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمو ډېر احتیاط وکړئ، د لور د خور ژوند ته ما ور خرابوئ، دا ډېر غټ ژوند دی تر مرګه پورې. هغه سعدي رحمت الله علیه په ګلستان کې وایي که ښه ښځه د سړي په کور ننوتله جنت دی، که بده ښځه ور دوزخ دی. دغه رنګه که ښه خاوند و د هغې ښځې دپاره ټول ژوند جنت سو. او که خاوند یې پر مزاج نه و جوړ، پرته به له خپل خاوند سره یې تصور به د بلې ښځې کوي، ولې لوڼې ولې خوندې هلاکت ته غورځوئ، ولې داسې په پټو پړندو سترګو باندې معاملې کوئ؟ انسانان دي، بیا د رسول الله سلم امتیان دي، رحم ورباندې وکړي. د خاوند او د ښځې چې ژوند خوږ وي، د مینې او د محبت ژوند دې وي، دا ډېر خوږ ژوند وي. بس په پټو سترګو سوداوې شروع دي. زه کله کله مور ته وایم امتې چې ما ته کوزده راکوله، زه ته زما څه وپوښتل، ته ما ته وویل چې ته کوزده کوې؟ دی وایي زویه خو پلار دې مړ سو، اتمام پاته سولاس، نو دغه مې موقع پیدا که بس کوزده مې در وکول. مال مه کوئ دی، ولې د انسانانو ژوند اور ته اچوئ؟ نو محترمینو په دې کې ډېر نهایي احتیاط وکړي، ډېر نهایي احتیاط وکړي. اولادو ته که زامن دي که لوڼې دي،
رحم ورباندې وکړي، الله به پر تاسو باندې په قبر کې رحم وکړي. نو دا نکاح نه د صحیح محترمه نه د صحیح. دا ښځه کولی شي بل ځای مېړه وکړي، او نه دې هغه مرکې والا خوا به دی چې موږ ته خو نو دسمال را کړی دي، باره که صحیح ده که نه ده صحیح، دا زموږ رنګ بدي د پیغور راځي، دا پښتانه خو د پیغور په وجه به په دوژخ کې دی پړ مخې پراته وي. د خپل پیغورو د خو غیرت بولي، دا بېشرمي ده چې سړی د الله دین ته نه تسلیمېږي. کوم دسمال وړی دی محترمینو، د نجلۍ نه یاست خوښ، بس په پټه پرده کې سره خلاص کړي وه، نه نکاح وه نه سته. ولې د انسانانو ژوند هلاکت اچوئ؟ او کوم دغه نجلۍ یې وړله خوند هم ولکه پر واخلي، برابر مریضه کېږي، تشویش به ومي، ډېر د ژوند ډېر مشکلات به مخې ته راسي. زموږ یو اکا و الله دې غر کړي رحمت وګرځي، خدای زموږ کورنۍ 3.5 کاله دغه علما کې را روان دي، نو دا څه اشتاویزو دمونو دا کوي، نو کېدی نه کوي، خلک یې نه پسې پرېږدي. نو زموږ اکا له پاکستان څخه افغانستان ته تللي وطن ته، نو زما اکا زوی بیان راته کوي مولوي صاحب چې کوم ښار ته چې ورغلو چې خلک را خبر سو، نو باره ولې یو سړي ښځه راوسته، وایي پیرانان یې نیسي. نو زما اکا زوی وایي زه د کوچنی وم، وایي ده چې خاوند و ښځه کښېنستل، د خاوند دلته ورسه به یو شی په یو شی بهانه باندې وایستې، باره ښځې ته وویل ستا د پیرانان نه دي، پیرانان نه دي ستا، د حال خپل حال سم ووایه. ښځې زما نه دی خوښ، بس ځان مې په دغه ټګي ورته اچولی دي. نو خاوند یې ول هم راغلی، و دغه خاوند ټول پلانکی او لا بس دا ښځې ته طلاق ورکړه، کور ته یې بوځه، باره طلاق ورکړه. نو ده ویلو داسې کال بعد بیا موږ ولاړو وطن ته، هغه سړی راغلی، زما پلار یې پر لاس پر پښو مچ کړو، اخوند صاحب الله دې جنت نصیب کړه. هغه ښځې ته چې مې طلاق ورکړې ارام ارامي سو، بل واده مې وکړي، بس هغه ښځه ولاړه بل مېړه یې وکړي. وایي زما پلار ورته ویلو د ښځې نه یې خوښ، دا یې ټولې ټګۍ وې، زه په پوه شوم چې ټګۍ دي، نو ولې ناقص ژوند سره خرابوي؟ ولې د دې ژوند ور خرابوي، ولې دا ستا ژوند ور خرابوي؟ نو زموږ د خو باره که نکاح سره وتړله، باره لکه په سریښ چې سره وګنډي، باره به تر مرګه کې هر څو د سپي ژوند ونه سره جلا کېږي. یا که د ښځې نه خوښ ښځې ته بس طلاق ورکړه، تا ځان لاړ په خپل طبیعت چې چا خوښ دی هغه مېړه وکړه. ولې د انسانانو ژوند اور ته اچوي؟ په دې کې محترمینو ډېر احتیاط وکړي، دا د انسانانو په ژوند باندې لوبې مه کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.